نن موږ تاسو سالډ وایو سالډ وایو موږ تاسو دې سالډ چې لپاره مثلا که زه غواړم چې المارۍ رسموم د المارۍ پلان صحیح ده که نه خو اکثر تاسو کوم ویلي هغه ته که نه ویلي داسې المارۍ اصل داسې رسمیږي چې موږ یې په پلان کې ښایو داسې رسمیږي خو معمولا د المارۍ دغه حصه او دغه حصه رنګېږي مطلب که پنسل په پنسل باندې مکمل ډکېږي او که هر شي باندې تاسو کوئ مطلب دا چې دا ډک ښودل کېږي دې خاطر سالډ دا کار اسان کړی دی موږ کولی شو چې دا په اسانۍ سره رسمګل نه کوو چې د هیچ نه به ورته استفاده وکړو نو سالډ دپاره زه کولی شم چې اس او انټر کوم شارټکټ یا مینو ته راشم او په مینو کې ډرا ته راشم او په ډرا کې ماډلینګ ته او په ماډلینګ کې دلته میشز ته او په میشز کې 2D سالډ ته صحیح دی کوم 2D سالډ انتخاب کوم ته چې سپیسیفای فرست پوینټ وایي اوله نقطه کوم یو ده زه به دې ځای شروع کوم دا یو نقطه ده دا بله نقطه ده دا بله نقطه دا اخري صحیح شو دا کلیک کړئ او کومه رسم شي صحیح شو دې نه بغیر موږ کولی شو دې نه هغه هم رسم کوو مثلا ورکشاپ تاسو به سازماندهي نه ویلي که نه کله چې سازماندهي ویسئ بیا ورکشاپ به تاسو رسموئ هغه څنګه ګورئ ورته چې ورکشاپ رسموئ صحیح دی که زه غواړم چې مثلا ورته وایم چې یو نیمه سرباز ګودام نیمه سرباز ګودام په دې معنی چې سمټ پکې زه مطلب ساتم صحیح دی هغه داسې ګودامونه چې نیم خلاص وي نیم بند هغه داسې نه چې چت تاسو بیا نیم پکې ورته نیم چت نه یا دروازه یې خلاصېږي یا دا چې ډېر لوی لوی هغه یې ورته پرېښي کړکۍ یې پرېښي مطلب د جریان د هوا یي نو دې خاطر اس او انټر کوو د سالډ دپاره ورته چې دا یوه نقطه ده دا بله نقطه ده دا بله نقطه او دا اخري نقطه صحیح شو مطلب چې کله شکل بسته شي نو رسمیږي صحیح شو دا پوه شو سالډ باندې نور کوم خبره نشته دی بل ورپسې ډونټ دی ډونټ څه کار کوي که زه وغواړم د قالب ډونټ چې دی د قالب مثلا زه غواړم د قالب پلان رسم کړم یا دا چې د سیمې خاردار دپاره پلان رسم کړم ډونټ نه استفاده کوم ډونټ دپاره کولی شم چې مینو ته راشم په مینو کې ډرا ته راشم او په ډرا کې ډونټ انتخاب کړم دا ګورئ ډونټ یا دا چې ډي او انټر کړم کوم چې ډي او انټر کړم مطلب چې سپیسیفاید inside diameter of donut د donut داخلي قطر وایه صحیح دی اوس هم داخلي قطر د دې یو وي صحیح شو کله چې انټر کړه ما ته وایي چې outside diameter of donut وایه خارجي قطر څومره وي مطلب خارجي قطر دی یو نیم وي صحیح شو انټر کوم چې انټر ما ته وایي چې باید کوم ځای کې انسرټ کړم تاسو کوم ځای کې انسرشن پوینټ کې د مبني قیمت هم ورکړل ته انسرټ کړئ که نه یې انتخاب کړئ ویلې چې د قالب ګول قالب پلان دپاره یا دا چې د سیمې خاردار د پلان دپاره خو سیمې خاردار پلان بیا داسې نه وي لکه داسې صحیح چې داسې مکمل نه وي خو نه ښودل کېږي اوس هم چې څنګه هغه څنګه ښودل کېږي پوه شئ دغسې پروسیجرات باندې یوازې دایروي قالب لپاره استاده چارکوچ دپاره خو دا نه رسمي چارکوچ دپاره داسې اوس هغه صرف ستړي که نه هغه څه بله دا ګول قالب دی ښه ګول شټرینګ د هغې دپاره د چورس چې ورته وایي چوکه چې ورته وایي یا مستطیل یا مربعي شکل چې وایي هغه دغه شکلونه دې نه رسموي صحیح ده دا صرف د ګول شکل دپاره چې هر ځای کې ګوري تاسو کولی شئ دا البته پای اکثره ګولي صحیح دی نو دې خاطر چې موږ دې نه د هغې پلان جوړ کړو لکه د سیمې خاردار غوندې وښایو نو څه شی کوو اف آی ډبل ال انټر کوو صحیح دی اف آی ډبل ال او دې ته وایو چې دا آف که اوس آن دی که نه ورته آف کله چې آف انتخاب کړو ورته چې یو ډونټ راته رسم که داخلي قطر خارجي قطر بیا انسرشن پوینټ خیر صحیح شو سیمه خاردار شو بالکل پوه شئ په دې باندې او هغه اوس دا د چیش قالب دی ګورئ ګول قالب نه خو پای دپاره معمولا موږ تاسو ګول قالب کوو چې که نه ګول قالب چې دی اکثره د نور قالبونه د لرګي نه جوړېږي بس پوه شو او ګول قالب د لرګي نه جوړېږي ګول قالب مجبور یې چې د وسپنې نه جوړوي ډېر کم خلک دي چې د هغې نه د تړي خو هغسې نه یا شکل نه
وړې وړې تختې اخلي 10 سانتي یا 15 سانتي خوا ګول شي جوړوي خو ګول نه بیا وروسته بیا دا پلاستر کې پروت هغه شی صحیح شو اوس چا په تاسو باندې چې رسمونه هغه د خریبي څخه د خاطر چې دا مکمل شي مطلب داخل ته وکول شي اف اي ډبل انټر کوي ورته وایي چې ها صحیح شو بل ورپسې د بریک څه کار کوي که چېرته داسې یو شکل ولرم زه غواړم دا په یوه نقطه کې قطع کړم مطلب یو حصه یا کله یو داسې رکټینګل ولرم زه وایم چې دا یو نقطې تر بل نقطې پورې قطع شي یا داسې یو ارق هم شکل چې ښایي فرق نه کوي مطلب غواړم چې یو نقطې قطع کړم یو لار خو داسې ده که مثلا زه دا غواړم چې دې قطع کړم که نه فکر کوي داسې قطع کوم نو زه چې ټي آر ډبل انټر کوي که نه دا ټریم کوي هم دا کار کوي که نه بیا دا او دا پاک کوي خو نه که بریک هم وغواړئ کولی شئ پاک نه وي تاسو دا کار وکړئ نو څه شی د بریک دپاره موږ کولی شو چې مینو ته راشو په مینیو کې ماډیفای ته راشو په ماډیفای کې بریک انتخاب کو یا دا چې بي آر انټر کو او یا دغه ټیب نه ماډیفای ټیب نه دغه بریک انتخاب صحیح شو کوم چې بریک انتخاب کوم چې سلیکټ آبجیکټ کوم آبجیکټ غواړم ته دا آبجیکټ غواړم ګورئ په دې اول کې زه آبجیکټ انتخاب کوم دغه به د بریک پوینټ اول پوینټ دی یعنې د بریک پوینټ شروع وي زه ته دغه نقطه ګورئ دې نقطې نه شروع شو بریک وایي کوم تر کوم ځای پورې تر دې ځای پورې زه قطع کوم صحیح دی بیا بي آر انټر کوم د بریک دپاره راته وایي سلیکټ آبجیکټ زه ته دغه آبجیکټ دی زه ته پریس هم په نظر ته قیمت ورکوم وایي څومره قیمت زه ورته وایم راته 2 واحد په اندازه دا قطع کړي صحیح شو سړی شاید دا دوه کوي صبر وکړه اوس وایه مشخصوي په دوس صحیح ده بي آر بیا انټر کو د بریک دپاره آبجیکټ هم سلیکټ کوو ما خو آبجیکټ سلیکټ کړه دا خو اول پوینټ شو که چېرې بل پوینټ انتخاب کوم راسره انتخابېږي خو دې خاطر زه ورته نه دا آبجیکټ ما سلیکټ کړو خو دا فرست پوینټ ما دا نه دی بل دی نو څه شی کوم دغه حصه کې اف انټر کوم چې اف انټر کړم دا چې اوس انتخاب کړی فرست پوینټ کم دی صحیح دی نو اوس ورته انتخاب کوي چې فرست پوینټ کوم ورته دا فرست پوینټ دی او ورته د اشارې 5 په اندازه دې قطع کړي صحیح شو دا بریک بل ورپسې دی چې بریک ایټ پوینټ وایي په یوه نقطه کې قطع کړه په یو مطلب په نقطه کې مات کړه لکه یوې نقطې نه صحیح دی څنګه نو زه کولی شم چې په ټیب کې دغه انتخاب کوم بریک ایټ پوینټ صحیح دی یا دا چې هلته ماډیفای مینو ته لاړ شم نور شارټکټ ورته لپاره نشته کله چې موږ بریک ایټ پوینټ انتخاب کړو راته وایي چې آبجیکټ انتخاب کړم زه ورته دا آبجیکټ دی صحیح دا آبجیکټ مې کله انتخاب کړو ګورئ یا ساتئ چې دغه آبجیکټ ما د کومې نقطې نه رسم کړی دی یعنې کوم مې چې سټارټ کارنر اخیستی دی فرست کارنر اخیستی دی هماغه کارنر به د دې شروع وي صحیح ده باقي دوم پوینټ ورته انتخاب چې تر کوم ځای پورې دی دا جدا کړئ مات کړه نو بیا ورته وایو چې تر دې نقطې پورې صحیح شو ګورئ دا جدا آبجیکټ شو دا جدا آبجیکټ شو صحیح ده بریک ایټ پوینټ دغه کار کوي چې په یوه نقطه کې سره قطع کړي ټیکنیکل مو دا هغې رسم کړه که نه د دې مخکې هم رسم کوي څه وخت دا ورته وایي چې بریک ایټ پوینټ په دې کې موږ بیا داسې نشو کولی چې موږ ورته وایو چې فرست پوینټ زه بیا انتخابوم چې کله بریک ایټ پوینټ انتخاب کړو باقي بریک به ورته وایي چې دې ځای پورې بریک کړه ګورئ دا جدا دا جدا که دا بریک یې رسم کړه صحیح شو پوه شو دې باندې بل ورپسې دی سکیچ سکیچ څه کار کوي ګورئ که تاسو چېرته وغواړئ چې یو ونه یو پلان چې لکه پنسل درسره تاسو یو پلان په پنسل باندې کار وکړئ که نه مطلب په اټوکیټ کې ټول لینونه دي خو ته داسې پنسل یې جوړئ شکل جوړئ د سکیچ نه استفاده کوي سکیچ دپاره به لیکل کوئ دا ایس کې لکه دا په 2007 کې وو اوس په دې کې نشته ماډیفای کې وو صحیح دی نو دې خاطر سکیچ ولیکئ چې راشي کله چې سکیچ انتخاب کوم ماته وایي چې ریکارډ انکریمنټ وایي چې انکریمنټ څه وایي مطلب دا چې مینیمم ماکسیمم پنسل خط څومره پنسل خو د پنسل بېرته ما خپل که چېرته ډېر زوم ان کړو خو هغه یو قطعه خط راځي که نه په اصل کې نو دې خاطر راته ورته وایي چې د څومره نه شروع کړي تر څومره پورې ورته وایي چې
مطلب کم نه کم دي 0.1 یا 0.2 دي یا 0.3 دي یا 15 دي بس دا عمل شروع کی صحیح شو انټر کې چینج کې مطلب پاکي تاسو مطلب اوس شتا پنسل کنه نو چې انتخاب وګورئ داسې کولی شم صحیح دی که زه انټر کوم دا ګورئ دا ټول چې کته خطونه دي صحیح دی خو مثلا وایي صفر اشاره ډبل ولې ده سره نه ډبل ولا نه نه صحیح 0.دغه مطلب د یو کې د خط ورته چې 0.1 نه شروع کړه انکریمنت مطلب دا چې د حرکت ورکوم زیات یا کم از کم د 0.1 نه صحیح که چېرته دا زیاتېږي نو داسې نه کېږي چې 0.15 شي نه 0.1 دي شي که زه زیاتوم نو د 0.1 نور اضافه شي که ډېر زیاتوم 0.1 نور اضافه شي مطلب دا چې 0.1 نه عادت نه کمیږي لکه چې تو 0.1 دې رسم کړی او تو چې 0.09 دې رسم شي 0.03 دې رسم شي داسې کم از کم لکه 0.1 چې رسم شو ته حرکت دور کوي یا به هغه 0.2 کېږي یا به 0.3 کېږي داسې به نه کېږي 0.1 نیم صحیح دی انکریمنت دغه حرکت ټول 0.1 دغه ځای نه په دغه ځای اوه دغه انکریمنت خدام دغه ټول چې کوم دی صحیح شو بیا ګورئ سکیچ انټر کوو ورته وایي چې انکریمنټ هم همدغه دی زه ورته وګورم چې دې نه دی دوه یو پلان داسې دی د وړې پلان ګمان کوي چې داسې صحیح شو تاسو باقي تاسو سره پنسل د واخلئ څنګه طبیعت صحیح شو بل ورپسې د میچ پراپرټیز میچ پراپرټیز څه کار کوي که زه مثلا چېرته ووایم چې د دې رنګ مې بدل کړی صحیح دی دا مې انتخاب کړی دی ورته چې دې مې کلر ته راځم ورته چې دې لپاره یو کلر زه انتخابوم ورته دې ریډ کلر دی صحیح دی ګورئ کلر ریډ شو صحیح دی که نه لیئر او د کلر ریډ شو رنګ بدل شو ورته نه د دې ماته بدل کړه راشي ورته وایي چې دې داسې چک کړی صحیح دی زه غواړم چې دغه رنګ بدل کړم دې ته یا دا رنګ بدل کړم دې ته یا د سور دې ته مطلب خواص یو بل ته بدل کړم نو څه شی کوم د میچ پراپرټیز نه استفاده کوم میچ پراپرټیز لپاره مینو ته راځم په مینو کې ټولز ته نه ماډیفای ته راځم او په ماډیفای کې میچ پراپرټیز انتخابوم صحیح دی یا دا چې MA انټر کوم MA میچ پراپرټیز کوم چې مې انټر کوم ته چې سلیکټ سورس آبجیکټ وایي چې کوم آبجیکټ ته سورس آبجیکټ کوم دی منبع کوم دی اوس دا منبع ده اوس ډیسټینیشن آبجیکټ ورته هم دا دی صحیح شو ورته هم دا دی مله اوس تاسو کوم آبجیکټ انتخابوئ هغه دې شکل ته ولیکئ بیا یې واخلئ MA انټر کړئ ورته وایي چې دا شکل بېرته په دې باندې اپلای کوو صحیح شو سادسي په هغه وخت کې د سینې کې د سپینوالی دلته راشي خو بیا مې پراپرټیز واخلئ ورته چې د دې سپینوالی زه غواړم چې دا شي صحیح دی بېرته دا خوښ نه شو بېرته دا واخلئ صحیح دی پوه شئ په دې باندې بس دی صحیح دی سوال پکې نشته